د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د الیاس مومند نومي ماشوم د شهادت اصلي طرح او انسان تښتونکی د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. یاد قاتل چې جواد نومېده او د الیاس دوی نږدې ګاونډي و، د ننګرهار امنیه قمندانۍ د مسؤلینو په خبره چې الیاس د تښتولو پر شهادت رسولو ټول پلان یې همدې کس پر مخ وړی و. د الیاس پلار انګار مومند د هوریت نیوز سره په خپلو خبرو کې د انسان تښتونکو د وحشت کیسه راته کوي چې زوی په څه ډول د کور له مخې تښتول شوی و. هغه وایي انسان تښتونکو ترې د دومره پیسو غوښتنه کوله چې په وسې پوره نه وي. داسې وه چې د 1402 کال 9 میاشتې 13 تاریخ و، د غرمې 1 بجې وه. زوی مې نادرکه شو. موږ شاوخوا ولټولو چې ماشوم دی کېدای چا وړی، ځکه د دې عمر تقریبا 4 کاله او 2 میاشتې و. نو موږ چې کله ولټولو پیدا نه شو، نو زر ما امنیتي ځواکونو ته خبر رسمي ورکړ، هغوی مې په جریان کې کړل او په ضمن کې مې فیسبوک کې هم ورکړ د نادرکۍ اعلان. خو په همدغه ورځ باندې 7 بجې 15 دقیقې راته د اختصاصګرو لخوا زنګ ووهل شو او راته یې ویلې چې مطلب دغه زوی دې موږ سره دی، ته ورخطا کېږه مه، موږ درته بل زنګ ووهو. په همدغه شپه باندې راته بیا زنګ ووهل 9 بجې چې زوی دې موږ سره دی او ته 50,000 امریکایي ډالر موږ ته راکړه او ستا زوی به موږ خوشي کړو. ما ورته هېڅ مشکل نشته، زه ډېر غریب فقیر یم، 3 کاله کېږي چې وظیفه نه لرم او فعلا په خسر کره پروت یم، د هغې ډوډۍ خورم او تا ته چا غلط معلومات درکړي دي. مومند وایي خوښ دی چې امنیتي ځواکونو یې د تمې سره سم اقدام کړی او هغه قاتل په سزا رسولی دی چې دوی د ویر په ټغر راټول کړي وو. په خبره یې د زوی د شهادت په تور 13 کسه نور هم امنیتي ځواکونو نیولي دي. هغه له مسؤلینو غواړي په نیول شوو کسانو کې هغه څوک چې د الیاس په شهادت کې لاس درلوده په هم محضر کې په دار راوځړوي، تر څو ټول خلک ترې عبرت واخلي او بیا دا ډول غیر انساني کړنو ته زړه ښه نه کړي. کله چې زه کور ته رالم داسې 2 ساعته بعد 9 بجې ما ته زنګ ووهلو او بیرون یې راته ویلې چې زوی دې کوڅه کې دی. چې کله کوڅې ته راووتلم کوڅه کې مې زوی نه و، په یو سپین کفن کې تاو. او زوی زما شهید کړی، ډېر بې رحمه شهید کړی او زوی مې چې راواغسته ټول پړسېدلی و، وینې سپېږمو نه م روانې وې او دغه نه وینې روانې وې، ډېر بد حالت کې. اوس مې د امنیتي ځواکونو څخه دا هیله ده، ملا صاحب عبد الله نه، رئیس وزرا نه، مولوي صاحب کبیر نه، علماو شورا نه، نظامي محکمې نه، امنیتي ځواکونه په لاس په کار شوي دي. د هغوی نه زه ډېره مننه کوم، د امنیت ملي نه، د قمندانۍ نه 12 شکمن خلک نیول شوي وو، دا یو پکې قاتل و، دا له منځه تللی دی او دغه نور پاتې دي. که څوک ګناهګار د اسلامي شریعت د نګاه نه ورته سزا ورکړي او داسې سزا ورکړي چې زما د جلال آباد ښار عیدګاه جومات سره کور دی او دغه کې عام مزر کې اعدام کوي چې ټول راتلونکي نسل ته عبرت والي. بل لور ته د ننګرهار امنیه قمندانۍ وایند عبدالبصیر زابلی وایي امنیتي ځواکونه له هغه شیبې چې الیاس مومند د خپل کور له مخې وتښتول شو لاس په کار شوي وو، خو الیاس له دې امله ونه ژغورل شو چې انسان تښتونکو ډېر ژر په شهادت رسولی وو. په خبره یې یاد کسان د کلک امنیتي تعقیب لاندې وو او نیول شوي دي. د هغه په خبره د الیاس د تښتولو اصلي طرح جواد نومي قاتل 13 شپه د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. یوه هفته وړاندې د جلال آباد ښار د څلرمې حوزې د قصبې د سیمې څخه د الیاس مومند په نامه باندې یو ماشوم د انسان تښتونکو له طرفه تښتول شوی و. د ماشوم د کورنۍ څخه په مقابل کې پیسې غوښتلې، نو د کورنۍ د غړو دغه پیسې په وس کې نه وې، ډېرې پیسې وې. امنیتي ځواکونو هم خپله هڅه روانه کړې وه تر څو ماشوم پیدا کړي، ویې ژغوري، خپلې کورنۍ ته یې وسپاري. خو متاسفانه څو ورځې وړاندې د یاد ماشوم جسد د کور مخې ته ورته غورځولی و. امنیتي ځواکونو هڅه روانه کړې وه، خو لله الحمد تېره شپه په جلال آباد ښار کې هغه انسان تښتونکی چې الیاس مومند یې تښتولی و د عملیاتو په نتیجه کې د امنیتي ځواکونو له طرفه له منځه یوړل شو.
همدارنګه د جلال آباد ښار اوسیدونکي د امنیتي ځواکونو دغه اقدام ستایي چې پر وخت یاد انسان تښتونکی پیدا او په خپله سزا ورسولو. د ښاریانو په خبره چې په دې وروستیو کې امنیت ښه شوی دی او هغه خلک هیڅ چیرته د امنیتي ځواکونو له دیده پناه نه دي چې د وړو او غټو جنایي جرمونو ترسره کولو هڅه کوي. ډېر خوشحاله په دې هر قاتلینی هر قاچاقبر چې مثلا قاچاقګري که د انسان تښتونکی او که د مواد مخدرې هغې نه د مسلمانانو نه خیر ورنه لیدلی شي او نه لیدل کېږي په دې چې هغوی د انسانیت نه وتلی خلک دي. هغې نه ښه ده چې هغه معاشره ګنده کوي یا هغه معاشره خرابوي مطلب هغې نه ښه ده چې لاړ شي نو د دنیا نه د هغې ژوند په درد نه خوري. په دې خبره خو ډېر زیات خوشحاله شولو چې امنیتي ځواکونو داسې یو غل چې پښتو کې یو متل دی چې پټ غل پاچا دی که نه دا پاچا صاحب یې ونیولو او په خپله جزا یې ورسولو او ښه کار دا وشو چې د ځمکې د مخ نه محوه شو او امنیتي ځواکونو ته د الله پاک نورم بری ورکړي. موږ ونه خوشحاله یو او امنیت سراسري امنیت دی په افغانستان کې نو خدای تعالی د نورم توفیق ورته ورکړي او ډېر ښه کار وشولو دا چې دغسې خلک نورم ونیسي او په خپله جزا باندې ورسي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ مسؤلین همدارنګه وایي هر هغه څوک چې د ورته غیر انساني کړنو او جرایمو د ترسره کولو هڅه وکړي پر وخت به نیول کېږي او ورته سزا به ورته ورکول کېږي. سهار ګل احساس، حریت راډیو، ننګرهار.